د الله جل جلاله په مونږ باندې بشمیره نعمتونه دي او د ټولو نعمتونو کې لوی نعمت د الله جل جلاله په مونږ باندې چې دی هغه دین اسلام دی چې الله تبارک وتعالى دا نعمت مونږ ته را نصیب کړی دی دین اسلام کې د الله تبارک وتعالى ښکلي صفتونه بیان شوي دي یو صفت د باری تعالی چې دی هغه خالق دی زمون رب خالق ته او مونږ یې مخلوق یو په دې مخلوق کې بیا ښکته برشته څوک لږ غوره او څوک ډیر غوره د الله په مخلوقاتو کې یو ځمکه هم ده او یو اسمان هم دی نو بعض علما وایي چې اسمان غوره دی او بعض علما وایي چې ځمکه غوره ده کوم علما چې وی اسمان غوره دی نو دلیل دا دی چې په اسمان کې ترنه نه پوری ګناه نه دی شوی او نه به پکې وشي اسمان کې ګناه نه کیږي او په ځمکه څه کیږي ګناهو نه کیږي نو بعض علما چې اسمان غوره دی د الله په مخلوق کې او بعض علما وی نه ځمکه غوره ده او دلیل پیدا پیش کړي وی پزمکه کې الله تبارک وتعالى په مخلوق کې چې غوره مخلوق ته پیغمبران دی هغه پکې پیدا کړي نظمکه ځکه غوره ده چې په دې کې پیغمبران پیدا شوي دي الله بیا د ځمکې مختلفې حصې دي نو بعضې حصې غوره دي او بعضې حصې غوره نه دي نو پزمکه کې د ټولو نه بهترین او غوره حصه چې ده نه هغه د مکې مکرمې ځمکه ده ځکه چې خانه کعبه پکې موجود ده د الله کور پکې موجود دی نو بعضې علما وایي چې نه د مکې مکرمې نه د مدینې منورې ځمکه غوره ده نو دلیل دا پیش کړي وایي د مدینې ځمکه ځکه غوره ده چې هلته د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف فرما دی الله یو خبر دا ده چې د مکې ځمکه غوره ده ځکه چې د الله کور پکې دی او مدینه منوره کې چې د کمې ځمکې سره زمونږ د جانان جسم لګېدلی دی هغه ځای د مکې مکرمې نه خو پرېږدوه د خانه کعبې نه پرېږدوه د عرش معلی نه هم بهتر دی د کمې ځمکې سره چې زمونږ د جانان ډډه لګېدلې ده هغه د عرش معلی نه هم سره غوره ده هغه ځمکه دارنګې بیا بعضې نور ځایونه په ځمکه کې بهتر او غوره چې دي نو هغه جوماتونه دي کوم ځای کې چې جومات او مدرسه جوړه ده دا په مخ د ځمکه غوره ځای دی ځکه دلته د الله ذکر کېږي د الله څه کېږي په ځای د بازار باندې ځکه هلته د الله ذکر نه کېږي نو بیا په جوماتونو کې او مدرسو کې دا په مخ د ځمکه غوره ځایونه دي په نسبت د بازار باندې داونګ په زمانه کې الله تبارک وتعالى بعضی زمانه غوره پیدا کړی د نور په نسبت باندې لکه د رمضان المبارک میاشت چې د پټولو میاشتو کې غوره میاشت ولې غوره ده ځکه په هغې کې لیلة القدر شپه موجود ده هغه شپه پکې موجود ده چې په هغې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی لیلة القدر شپه پکې موجود ده که نه د دغې وجې نه رمضان المبارک میاشت صدا غوره ده الله نو د رمضان المبارک میاشت غوره ده په شپو کې بیا په ورځو کې بیا د جمعې شپه او د جمعې ورځ غوره ده الله علماء لیکلي دي وایي د جمعې مبارک شپه چې ده که نه دا د لیلة القدر د شپې نه غوره ده د جمعې شپه د اخترونو د شپې نه غوره ده او ولې غوره ده د جمعې شپه ځکه د دې شپې نه د نبي علیه الصلاة وسلام د پیدایش هغه ټایم شروع شوی و نو کمې شپې نه چې د دواړو د جهانو د سردار د پیدایش د راتلو هغه ټایم شروع کېږي نو هغه شپه په ټولو شپو کې څه ده بهتره شپه ده غوره شپه ده دغرنګې په شپو کې یوه بهترینه شپه چې ده نه هغه لیلة البرات ده چې هغې ته شب قدر ویلی شي پنځلسم شعبان کومه پنځلسم شعبان شپه
دا کومه میاشت چې شروع ده اوس شروع ده د شعبان میاشت شروع ده کنه نن غالبا اتم شعبان دی کنه غالبا نن اتم شعبان دی نه خم لسم دی دا کوم د شعبان میاشت شروع ده په دې کې د 15 شعبان شپه دا ډېره زیاته او غوره شپه ده بهتره شپه ده په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي څومره ګناهګاران چې دی الله په دې شپه کې څه کوي بخي خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلې کېږي یو پکې کم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلې کېږي په کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه دی د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خفه وي د کم بچی نه چې پلار خفه وي دې پکې نه معاف کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپه باندې ولاړ دی الله ته جاړي پریاد کوي الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي الله پکې معاف کا د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله معاف کا الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خپه پرېښی دی نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خپه پرېښی ده ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاۃ والسلام د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خفا رب خفا لنډه خبره ده یو سړی دا ګوري چې زما رب رضا دی کو خفه دی په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وای دي چې زما رب څه دی رضا دی کو په کور کې د پلار خپاو نه ودی چې زما رب څه دی خپه دی زنو هم د دواړو جهان سردار فرمایي د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې یو صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځلۍ دروازه ستاده د جنت په دروازو کې دا ستا منځلۍ دروازه ده وستا خوغه د کو پزانې بندي او کو پزانې کوله وساتي صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره jihad روان دي jihad ته نبی رسول الله ته چاوي د الله پاک پیغمبر دا کم صحابي چې تاسو سره روان دي کنه د پکور کې بډای مور دا اوسو کې د خدمت نشته نبی رسول الله ته صحابي ته وي اے صحابي ته ما سره رواني jihad لذي او د الله پاک پیغمبر تاسو سره jihad لازم ستا پکور کې مور نشته د الله پاک پیغمبر مور نشته خو ته jihad نه رواني نبی رسول الله صحابه کرام راغون کو او صحابه واوري الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې ده ما سره jihad لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه مطلب دا دی کو جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې علاوه به جنت تسي دی وې زه مولوی سیب غټ مولای مو وسنو ما خو ځان سپین پټ کې والے ده زه بس مور ته کېنم پاسم نو زه خو ځان له 16 ګریډ افسر یم نو زه مور ته وس کېنم پاسم زه خو ځان له ایم پی ایم ای مې ما پس خو ځان شاته ټوپک مار ګرځي زه متکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خوري بزانی صاحب لګنه جنت ته یقین په الله وکا قسم په الله کو زمون مولان مونږ دا تور پټکی او دا سپین پټکی خلاص کې د الله د عذاب نه کو چرته مور را نه خپای زمون د الله د عذاب نه نشي خلاصولې د شپې جړاګان دي نشي خلاصولې د شپې تهجد دي نشي خلاصولې تبلیغ دي نشي خلاصولې چيلي سلور میاشتې دي نشي خلاصولې کو پکور کې دي مور خپه پریخي او پلار دي خپه پریخي دا هیڅ حالت نه دي قبول الله نو یو نبی رسول الله فرمای په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کیږي خو چاته نه نصیب کیږي د مور او پلار نه فرمان ته وعاقل لوالديه دا راځه کوم چې د مبارک شپه را روانه ده خان دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قاطع رحم خپل ولی کټ کون کې څوک چې د خپل خپلوانو سره خپل ولی نه پالي
د رور سره مې نه لګي د پلار سره مې نه لګي تر ته خو به تربور وما د تر زوی ته به د تربور زوی وم او دشمن به ورته ویم دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه قاطع الرحم بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی ډېر ښه سړی دی دا څوک دی یاره مولي صاحب کور کې د رور سره خبرې نه کوي بار اخلاقي و په کور کې رور سره دشمن قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو تمام انسانان معاف کړي خو دې ځکه ما معاف کوي چې د خپل ولی کټ کړی دا صبر وته وکړي کو دوی د خپل ولی جوړ کړ بیا به معاف کو جوړ نه کړ نه معاف کو ما به خبرو ته نه پوهیږي قاطع رحم خپل ولی کټ کوونکې خپل ولی کټ کوونکې په دې مبارک شپه باندې الله دې بخنه نصیب کړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالى حسدګر انسان ته بخنه نصیب کوي چاته حسدګر انسان ته الله غله گاډي ور کړي الله غله کور ور کړي الله غله جیدات ور کړي دي ځان دی ولي ور کړي دي زه الله په تقدیر نه اعوذ بالله اعتراض کوم حدیث مبارک کی راضی وی دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه و چې لرګو ته چې تیلې وای داسې د انسان نیکی ختمي د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دغه حسد موجود دی دا ګناه کافی ده دا ګناه به اور د جهنم ته ولي الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو موږ پښتانه سوي چا سره گاډي دی چا سره کور دی کنه یاره وی الله دې د نوالي نو کوماله راکې کو نه راکې خو چې د نه نو دا حالت زمون دی کنه دی رور ته پلار کې کوی کنه نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بی عزت څه شي بعضی ګناونه سخوان خو نه کنه بعضی ګناه داسې چې دا خونوم دی ګناه بی عزت د کم انسان چې په پاینسو کې غوټي پټي پاینسې ښکته راکاږي الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت او د چا چې د پیسو کې غوټي پټي پیسې ښکته ځان پسې راکاږي دا ګناه بی عزت دی کنه ځخون پکښتا دا پرتوک په ځان پسې راکاږي ځخون پکښتا الله فرمایي ټول معاف کوم خو دې نه معاف کوم الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ سیستم الټا کړی دی سیستم کو څه کړی دی نارینه ته حکم دار پیسې اوچته کا نو نارینه پیسې ښکته کړه زنانه ته دا حکم او چې پیسې ښکته کا نو هغه پیسې بر زنګورانو تر ورسول